طالبان به ډیر زر اوربند وکړي دا چې څنګه په دې ویډیو کې به تاسو ته واضح کړو خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ افغانانو د خپل منځي خبرو پیلېدو په درشل کې د طالب جنګیالي او جګړې او تاوتریخوالي لا زور اخیستی او په ځوابي بریتونو کې ورته درانه تلفات هم ورغوښتي دي په قطر کې طالبانو مرکچي پلاوي ویلي هڅه کوي اوربند ته لاره هواره شي قطر کې طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال او د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي ملا احمد الله وثیق اوربند ته په اشارې ویلي چې اوس مهال د جګړې په درشل کې د افغانانو لویه اړتیا غوښتنه اوربند دی چې ډیره مهمه مسله ده خو دا چې اوربند به دایمي شي یا ټینګ شي کنه دا به تر وخت وړاندې افغانانو ته هیلهمندي ورکول وي ملا احمد الله وثیق په مرکه کې ویلي چې هڅه کوي د جوړجاړي له لارې په افغانستان کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي د افغانانو خپل منځي خبرې پرون شنبه سپتمبر په 14مه د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکایي او نورو بهرنیو چارواکو او استازو او یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو په حضور کې د افغانانو حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ پیل شوي د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله چې د پلاوي مشري په غاړه لري ویلي دوی به له طالب پلاوي سره لومړی پر اوربند خبرې کوي او پر اوربند سلا کېدو وروسته به په نورو مهمو مسلو سره بحث کوي ښاغلي عبدالله ویل د افغانستان جګړه 40 کلنه ده او دومره اوږده جګړه د 2 یا 3 ورځو کې د حل خبره نه ده عبدالله چې نن یې په قطر کې خبریالانو سره لیدنه درلوده او د خبریالانو پوښتنې ور ځوابولې ټینګار یې وکړ چې د جګړې له لارې هېڅکله سوله نشي راتلی د تاوتریخوالي کمښت او د اوربند رامنځته کېدل د افغان ولس غوښتنه ده او دا په ډاډ وایم چې اوربند حتمي دي او د دواړو لوریو د بحث لومړی موضوع به هم دا وي